زما زړور نوم دی مالیګرام کې کور دی. دا د دې زما لسم کال روان دی. بیمارۍ مې هم دغه لسم کال روان دی. دا تنور کار مې کوه، په تنور د پاسه مې د واورې بس کړې. د هغې نه بیا چې کور ته رالم یو کټ ته چې وختم د دې ځای نه مې خپې چیړله شوې. واړه بول مې بند شو، چاړه شم په کوما کې تلم. څه کم 3 میاشتې په کوما کې پروت وم. بس دونه ده چې صرف د یخو مسله مې پاتې ده نه د راکړو. هغو نه 2 لکه روپۍ واخیستې او نور ته ګرځه ګرځېدو ته بس شي. پلار مې ده، مور مې ده، خور مې ده، زه یم 4 کسې ځان پرې ټایم پاس کوو. دغه 200-300 پیدا کړو چې باید مې ولی والم. واده مې وکړو، واړه نه تلې زما خور کار پرېښوده لاړه. یو بیا هغه چې واړه نه لاړو زما نه زړه مې تور شو میله که هر څه مې خدای ته پرېښودې، خدای نه بل څوک شته نه. دغه خپل مور خوشحاله دي، زه یم چې دوی خوشحاله زه خوشحاله. هغه راته هم په کټ کې پرته ده، زما پلار راته هم پروت دی، کالج والی دی. دا خور مې هم لاس ماچولی دی. زه نه په کور کې کمره سویټ و پاپړو دوکان کړی. زما دغه وخت و چې ما تنور کار کوو، خوشحاله وم. زه د مجبورۍ نه ناست وم، چې دې ته د سره ناست وم. زما شپې دي وټې ټیک شو، خپل کار ته کېناستم.